د خبرونو سرټکي د تاجکستان د یو جګپوړي پلاوي راتګ کابل ته په انقره کې د افغانستان د اسلامي امارت سفیر لیدنه له محمد اکتاش د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت له مرستیال سره او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د یوې چاودنې له امله د 2 کسانو مړینه. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د روان کال د لړم میاشتې 24مه نیټه ده. زه هدایت همت یم او دا هم بشپړ خبرونه. د تاجکستان ولوړپوړي پلاوي چې د دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزارت، امنیت او نور مهم مسؤلین پکې شامل دي، نن شنبه د لړم په 24مه نیټه کابل ته راورسېد. د دغه پلاوي د راتګ موخه د تاجکستان او د افغانستان د اسلامي امارت ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو پراختیا او پیاوړتیا ښودل شوې ده. یاد پلاوی به د افغانستان له بیلابیلو چارواکو سره په کتنو کې د راتلونکو همکاریو، تاجکستان کې د اسلامي امارت سفارت او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په انقره کې د اسلامي امارت سفیر شیخ حسین الله فرهمند د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت له مرستیال محمد اکتاش سره وکتل. ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي او کلتوري اړیکو سربیره په کوربه هیواد کې د میشتو افغانانو پر بیلابیلو ستونزو او اړونده موضوعاتو خبرې شوي دي. تیره ورځ جمعه د لړم په 23مه نیټه له پاکستان څخه 8642 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې هیواد ته راستنه شوي دي. دغه راز په یاده موده کې له ایران څخه 101 افغان کډوال د اسلام کلا او ورېښمین بندرونو له لارې هیواد ته راستنه شوي دي. او د پای خبر دا چې د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پولیسو په یوه مرکز کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 7 تنه وژل شوي دي او 20 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغه چاودنه د هند تر ولکې لاندې کشمیر سرینګر ښار کې د پولیسو په یوه مرکز کې شوې ده چې وژل شوي ډیری کسان پولیس او جنایي چارواکي دي. رسنیو زیاته کړې ده چې د ټپیانو له ډلې د 15 تنو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی او ښایي د وژل شویو په شمیر کې زیاتوالی راشي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.